عربی کې دجال معنا غټ دوکباز. یو سړی به ورله راشي ورته به وایي ته دجال یې دروغجن یې، دی به یې کلک راونیسي. خلک به یې راونیسي د ده چې کوم مریدان دي او د ده کوم شاګردان دي او د ده کوم هغه بیکار او غلط خلک چې د پسې روان دي، دغه خلک وایي دوی زمونږ خدای ته دروغجن وي ورېږئ چې مړي. ابل مرګري به ورته ولې مونږ ته خپل خدای نه دی وایي تاسو به څوک نه وژنئ ما له به یې راولئ ورېږئ غلی به دجال له به یې راولي مخامخ به وایي صاحب دې تا ته دروغجن دجال به ورته وایي ته ما خدای نه منې وی نه ولې زما سره جنت دی دوزخ یعنې اور دی را سره خوشحالی دی را سره مال دی دولت دی هر څه ما سره دی وی نه ته دجال یې تو مغې چې مونږ د نبي علیه السلام ښودلی ړوند په تندي د کافر لیکلی شوي دي. وی ښه خلکو ته به وایي ای خلکه که زه دې اوس مړ کړم او بیا جمدې کړم زما په خدایه کې به شک وکړې؟ خلک به ورته وایي نه که دې دې مړ کړه نو مونږ ستا په خدایه کې شک نه کوو، مونږ به ومنو چې ته خدای یې. وی اره راوړی په دې سر به ول اره کېږدي اره به یې کي او بیا به یې د دې خپو نه ونیسي او دوه ځایه به یې نیم به یو طرف ته وغورځوي نیم به بل طرف ته وغورځوي او په دې منځ کې به یې دجال داسې لاړ شي راشي دې به نیم یو خوی نیم به بل خوی دوه ټوټې به خلکو ته به وایي جمدې کړم هغې به ورته وایي او دې به یې راونیسي دواړه ټوټې به یو ځای کي بیا به واپس جمدي شي مخامخ به ورته ودرېږي. خلکو ته به وایي څنګه اوس زه خدای یم که نه یم؟ وایي صاحب مونږ خو مخکې ته خدای منلی. دې سړي ته به وایي وایي وایه که نه اوس مې خدای منې که نه ځکه مړ مې م کړې او واپس مې جمدې م کړې. او ورته وایي دا سړی به ورته وایي دا مسلمان وایي مخکې راته دونه نه وې معلوم خبیثه لکه اوس چې راته څنګه معلوم شوې. ولې ابني مړ شوې دا د نظربندي غوندې کړي لکه اوس هم په دې منډو کې بعضې جادوګري په خوله باندې چاړه دننه ور ومنډي په خوله چاړه نه منډي په ظاهر کې خلکو ته دا ښکاري لکه چاړه یې په دې خولې ور ومنډه. شیشې خوري شیشې مونږ چې ماشومانو دې منډو ته به راتلل اوس به یې که به نه خو دې میلو له به راتلل دا جادوګر شیشې به یې راواغېستې او به یې خوړ غټ لرګي او تیر به یې راواغېست اب یې په سر کړ حالانکې په شل قسم څوک هغه نه شي اوچتولی اب یې اوچت کړ. ظاهر کې به خلکو لوټه به یې راواغېسته اوبه پکې نه وې چې به یې وړقوله هغې کې به اوبه را پیدا شو. دا جادوګر څه نظربندي غوندې کوي نو هغه مسلمان ته خو به پته ولګي چې نه زه مړ شوی او نه زه واپس جمدې شوی یم دا خو د خلکو ته څه نظربندي غوندې وښوله اب ورته ووایي مخکې راته دومره نه وې معلوم خبیثه لکه اوس چې راته څنګه معلوم شوې چې ته هغه دجال دوکهباز. یو ځل چې دې څوک مړه کي په نظربندۍ دوباره به بیا نه شي وجل دې به یې راونیسي مرۍ باندې چاړه به ولېږدي چې حلالومه بیا پې قادر نه بیا پې هغه نظربندي هم دوباره نه شي کولی. حضور پاک مبارک فرمایي دا دنیا به ورپسې وي او خلک به چغې وایي چې دا زمونږ خدای دی. را به شي مکې مکرمې ته لیکن مکې مکرمې ته به دې نه شي داخلېدی. د مکې مکرمې په لارو کوڅو په درو به فرشتې ولاړې چې هغې سره به تورې دی به نه پرېږدي. دغه رنګې مدینه منوره او په دې دواړو ښارونو به زلزله راشي نو چې کوم کافر منافق دی هغه به دله بارته وي. مسلمانان به د خلاف کوي د سره به د یارې څیزونه چې څوک یې مخالف هغې له به سزا ورکوي او چې څوک یې ملګري هغې له دولت پیسې هر شی به ورکوي. وی دا سره او سپین به ورپسې داسې رواني نبي علیه السلام فرمایي لکه د شاتو د مچۍ باچا پسې چې دا نورې مچۍ روانې ټوله دنیا به ګمراهان کړي ځکه خلک به ورته خدای وایي. خو قمقل خلک چې کوم د پیسو لالچ په مخه غښتې ګوري ولې چې خدای وي هغه ړوند نه شي کېدی چې خدای وي هغه بدشکله نه شي کېدی او دی به بدشکله ړوند دي په تندي کافر لیکلی شوی. دغه زمانه کې به یو ډېره لویه بله نښه راښکاره شي مسلمانانو خلیفه بني مشر به د مسلمانانو نی ټول خلک به دې دجال ګمراهان کړي او نبی علیه السلام فرمایي چې ده پسې به د اصفهان یهود به د ملګري وي او د مشرق د طرف کافر به د ملګري ورپسې به یهودیان به د لومبي ملګري چې د جوړېږي یهودیان به هر کیف
دویمه نښه چې کومه راځي نو ابا څوکي خلیفه د مسلمانانو بني مسلمانان به تتر بتر یو مشر بیني په مدینه منوره کې به یو الک پیدا شوي د هغه نوم به محمدي د نبي علیه السلام د نوم په شان د پلار نوم به عبدالله د نبي علیه السلام د پلار د نوم په شان د مور نوم به آمنه د نبي علیه السلام د مور بیبي د نوم په شان وی بم سید په اولاد کې د نبي علیه السلام هغه ته به خلک اونخلي چې مونږ تا خلیفه کو ته ډېر نیک انسان یې ابه د هغوی نه روتښتي مکې مکرمې ته چې نه زه بادشاهي نه کوم په مکه مکرمه کې د مقام ابراهیم او د حجر اسود په منځ کې به خلک د مټه راونیسي چې تا مونږ نه پرېږدو ته به خامخا خلیفه کېږي بادشاه کوي خلک به یې راونیسي او په لاس به ورله په زور بیعت وکړي لومبي ملګري د ده به 314 تاسو چې ورته مهدي وایي مهدي ګورې نه پیغمبر دی یاد ساتئ پیغمبر نه دی ښه هسې به یو نیک انسان یو بزرگ یو ولی الله د زمانې یو بهادر یو مجاهد انسان دی نبی علیہ السلام فرمایي نوم به زما په شاني او د پلار او د مور نومونه به هم زما د پلار او د مور په شانتي وي او زما په اولاد کې به پیدا کېږي خلک به د سره بیعت وکړي او دی به د مجاهدینو یو لښکر تیار کړي او چې کم خلک د دجال ملګري دی او کم خلک مرتد شوي او کافر شوي دی هغې سره به جهاد شروع خلک چې ساه اخلي نو د دننه نه هوا بار روزي او د بار نه هوا دننه کومه هوا چې د ده د مبارک وجود نه بار روزي اب الله تعالی مشرق نه مغرب پورې خلکو ته رسوي او چې کم خلک کافر دي چې هغې ته د دې پودې د هوا رسي هغه به مري مسلمان به پاتې کېږي خو چې څنګه راکوز شي او دجال ته پته ولګي چې عیسی علیه السلام راکوز شو تښتي به عیسی علیه السلام به یې نه پرېږدي ورپسې به ځي یو ځای کې به یې رالاندې کړي او په توره به یې ووایي سر به قلم کې مردار دی او خلکو ته به اعلان وکړي چې ای خلکه دا هغه شی چې تاسو ورته خدای وی خدای څوک وجلی شي دا دې مړ مې کړو عیسایان د صلیب عبادت کوي صلیب داسې یو نښه ده د هغې عبادت کوي عیسی علیه السلام به هغه صلیب وی ولې وی په دې صلیب باندې عیسی علیه السلام د خدای زوی عیسایانو ته د خدای زوی وی رسولی شوی دی هغې ته سجده لګوي نو ابه مات کی او عیسایان خنزیر خوري د خنزیر غوښه ابه حلال کی او مکمل یو یهودي او عیسایي به په مخ د ځمکه پرې نږدي د مهدي په دور کې به راشي مهدي به خپله مشري حضرت عیسی علیه السلام ته حواله کړي په دغه زمانه کې چې څومره خلق دی دا به ټول مسلمانان شي دجال به مردار شي د دجال ملګري یهودیان او عیسایان دا به هم ټول مردار شي دا به ټول ختم شي لیکن ورونو په مسلمان ګورې په هره زمانه کې ابتلا وي آزمایش او ابتلا په مسلمان خامخا راځي دی به په دې سوچ کې چې دی کې به رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام ته وحی راولېږي چې داسې کار دی چې دا ټول مسلمانان یو طرف ته کا یو مخلوق را پرېږدم د هغې طاقت نه تش لرلی شي او نه دي دا مسلمانان لرلی شي الله دا کم خوا بوزم وادي سینا یو علاقه به ورته وښیي چې دا خپل امتیان دا هلته راغونډ کا دی به یې هلته غونډ کړي الله دا څوک مخلوق دی وی دا یأجوج او ماجوج یأجوج مأجوج قرآن حکیم کې الله فرمایي یو ځای کې الله بند کړي دي یو بند ورته سکندر ذوالقرنین تړلی دی بند به مات کي او دی به ترې روځي چې دی روځي سی به دا به دومره ډېر وي دومره چې دی به په یو لوی جزیره په یو خوړ به راشي خوړ نه یو دریاب به سیلاب به په هغې چې به دی څنګه راشي بحیره تبریه ورته نو دونه ډېر به چې هغه اوبه به وڅکي نو هغه چې کوم مخکنۍ ډله د هغې به هغه اوبه خلاصې کړي نو چې هغه وروستو خلک ورپسې رارسي وی به چې هلکه دې کې هم چېرته څه زمانه مخکې جوړ اوبه تېرې شوي پاتې شوي دي چې د څه کلونه مخکې جوړ دې کې هم اوبه وې داسې به هغه میدان اوچي او لګیا به وی هلکه اړو څه شته دی نه چې موږ سره جنګ وکړو چې څه وله په مخه کوم مسلمان پاتې ورځي خو به وجني اخره کې به غشي راوالي او بره به ولي وی په ځمکه چې څونه مخلوق وه خو موږ مړه کړل ختم هم کړل څوک شته دی نه اوس بره خدای سره جنګ کوو نو الله تعالی به ول هغه غشي رنګ شوی واپس رالیږي
قیامت نخې دي که نښه وی دی ته چې دا عقل نه بار خبرې دي. هغه وله رنګ شوي د وینې په رنګ راځي، یاره وي خدای مړ که ښه د خدای فرشتې هم موږ مړې کړلې. دغه وخت به مسلمانان په دا چې کومه غر کې ډېره دي، د غرونو په منځ کې په وادي کې پټ ډېره دي، دوی به په لوږه کې پراته د عیسی علیه السلام د امتیانه، او داسې به وږي چې دوی به پاڼې خوري. یو ازمایش دی، ابتلا ده پې. د غوی سر به دوی ته د سلو دي که 100 روپۍ دوی به خلکو له ورکوي چې د یو غوی سر راکړې، 100 روپۍ والی خو د یو غوی سر راله راکړې، هغه ورته نه میلاوي. داسې لوږه به پرې راشي، تکلیف به پرې راشي. اخره کې به عیسی علیه السلام د خپلو امتیان را یو ځای کړي، الله ته به سوال وکړي الله د لوږې مړه شو، دا مخلوق خو تباه کې دا به څه کېږي؟ نه الله به دوی په دې سټونو کې دانې راوخېږي، نو مردار به شي. چې مړه شي نو بیا به عیسی علیه السلام الله ته سوال وکړي چې الله دونه څښا بینونه دي چې مونږ ګرځېدی نه شو. نو د دریاب نه به الله دا مارغان غټ غټ مارغان راوچت کړي، نو هغوی به دا یو یو په مخوکه کې ونیسي او به یې تښتي دریاب کې به یې وغورځوي، او بیا به الله تعالی باران راولي، ځمکه به پې ووینځي، پاکه به یې بیا به د عیسی علیه السلام بادشاهي به یې په دې مخ د ځمکه، واده به مو کې د نبي علیه السلام په امت کې. دې نه پس برونو یو بله نښه ښکاره شي، په مکه مکرمه کې صفا غونډۍ به وشلېږي، د صفا غونډۍ غر، او د هغې نه به یو حیوان راوځي دابة الارض ورته وایي. هغې کې به د هر مخلوق نښه به د انسان نښه به پکې وي، د چرګ به پکې وي، د زمري به پکې وي، د خنزیر به پکې وي، د سنډا به پکې وي، د غوی به پکې وي. په مخ د ځمکه چې څونه مخلوقي تر مارغانو پورې د هر چا یو نښه به پکې وي. هغه سره به سي، هغه سره به یو مهري، او یهودیانو پسې به منډې وی تر دې حده پورې چې کوم یهودي د اونې شاته پټ شي، اونه به ول آواز ورکوي چې راشه ما شاته یهودي ناست دی. دا یو دابة الارض به راوځي، دا نښې دي. بهر کې د عیسی علیه السلام او د هغوی هغه بادشاهي به بیا به ورو عیسی علیه السلام به وفات شي. چې وفات به شي نو چې نبي علیه السلام مبارک کوم ځای کې دفن دی، ورسره ابوبکر او عمر فاروق رضی الله عنهما دي، هغوی سره یو قبر دی پاتې دی، هغې کې به دې ښخ شي. مسلمانان به ورو مري، بیا به کافر زیاتېږي. دې ته به اندازه ورسېږي چې مسلمان په مخ د ځمکه به پاتې نه شي، ټول به کافر، او داسې جون به یو بل سره تیری، الله دې معافي وکړي، لکه د ځنګل دا سپي او خره چې یو بل سره سینګ بربنډ جون تیری، دقسې جون به تیری دا انسانان یو بل سره. مسلمان به یو ني، بیا به الله تعالی دوی شڼ کي، بچي به نه کېږي، بلکل به اولاد نه کېږي، چې دې کې د 15 کالو نه کم څوک پاتې نه شي، او ټول تقریبا 15 کاله یا د هغې نه زیات وي. نو الله به اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي، شپېلی به ووایي قیامت به راشي. قیامت الله نبي علیه السلام فرمایي په هغې خلکو به راځي چې کوم په مخ د ځمکه الله نوم نه اخلي. لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. هله به قیامت راځي چې الله نوم والا څوک ني، الله نوم والا چې په ځمکه وي قیامت به نه راځي. زمارو کومې وړې وړې نښې که دي که ستاسو خیال یې په دې اوس ګورې موجود دي. بربنډتوب عام دی، د مشر قدر نشته، د مور او پلار عزت نشته، ټول د قیامت نښې دي. کور په کور یو بل سره بنیتي شروع ده، بغض شروع دی، حسدونه شروع دي، د ښځو زور په سړو زیات دی، دا ټولې نښې دي د قیامت. جماعتونه په ظاهر کې باد دي خو په زړه نه روان دي، هغه هدایت پکې نشته کم چې د پیغمبر او د الله دی. کم دي کم، غیبت پکې کېږي، چغلی پکې کېږي، یو بل پسې خبرې پکې کېږي، مشرانو استادانو ته خلک سپک ګوري، پلار ته سپک ګوري، د دوست قدر کوي، د مور او پلار ته سپک ګوري. دا ټولې د قیامت نښې دي. زلزلې دا د قیامت نښې، زلزلې راځي، دریابونه سیلابونه د قیامت نښې دي، هغه را روان دي. سنت جامه، سنت شکل خلکو ته سپک ښکاري، ګیرې پورې خلک شیخ او شیخ او شیخ ټوقې ور پورې کوي، پټکي پورې خلک ټوقې کوي، سنت جامې پورې خلک ټوقې کوي، هغه دوغاقې پرتوت چې کوناډي پکې ښکاري هغه خلکو ته غږ ښکاري. دا ټولې نښې دي د قیامت. یهود او عیسایان ټول کافر به مسلمان ته یو شي. وګورئ نن ټول کافر مسلمان ته یو نه دي، اتحادیان او اتحادیان او اتحادیان. مسلمان به د کافر ایجنټي کوي، دغه شروع دي ایجنټۍ شروع دي. دا نښې دي د قیامت.
او نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو د الله نه امان غواړئ چې الله د دجال د فتنې نه موږ له امان راکړي. دا امان غواړئ. ولې په سکندونو کې او په منټونو کې انقلاب راځي. ګوره بیا یو خوا دولت بل خوا خدای، او دومره دولت دغه د اوس د سرو زرو تختې چې ورکوي او دولتونه ورکوي هغې ته ټینګېدل بیا ګران. الله دې مو ایمان نصیب کړي. سوداګرو یو علاقه کې یو نیک انسان یو بزرگ هغه سره تعلق و. هغه سوداګر په سفر ته هغه سره یو وینځه وه. پخوا دا وینځې به ډېرې زیاتې وې. هغه وینځه خوبصورته وه. د سوداګرو لکې دا سوچ وکړو چې دا وینځه زه ځان سره په سفر بوځم هسې نه ظاهرانه نه شي. راشه زمونږ په دې کلي کې دا نیک سړی دی او ده سره به دا ضمانت کېدل. هغه له ورغې ویل صاحب دا وینځه مې راوستل او دا تا سره امانت ایږدم. هغه ورته ویل یاره ما په مصیبت مه مبتلا کوه چې د بل چا سره امانت کېده. وی نه به هم تا سره امانت ایږدم، ستا نه ما ته ښه سړی بل نه ښکاري. هغه وی ډېره ښه ده. هغه وینځه هغه نیک انسان سره په هغه کلي کې کور کې امانت پرېښوده او سوداګر په سفر لاړ. اتفاقا شیطان ظالم خو انسان پسې لګېدلی دی. دا هغه نیک سړي په هغه وینځه نظر لګېدلی دی او د هغه نه څه غلطي شوې ده. چې غلطي دې شوې ده فوراً توبهګار شوی چې خدایه ما نه غلطي وشوه. نو د هغه یو پیر و په کلي کې هغه له ورغی وایي چې صاحب زه راغلی ما نه دقسې یو وینځې سره غلطي شوې ده، سوداګر را سره امانت ایښودی وه. زه راغلی یم او ستا په لاس زه خدای ته توبه وباسم، ته به راله خدای ته سوال وکړه چې د ما دا ګناه خدای معاف کړي. هغه ویرېږه زه یې لډو تړوم. وی پلانکي کلي کې د ما یو پیر دی، هغه له لاړ شه هغه ته ووایه به د خدای نه سوال کوي نو هله به ستا کار کېږي. دی لاړ هغه کلي ته. نوم یې ته زده که کوم ځای دی پلانکي کلي کې په پلانکۍ محله کې. چې دې سیند ورغی هغه کلي کې تپوس کې پلانکۍ زبر صاحب دلته څوک نور سړی شته؟ هغې وی نه دا نوم خو نشته. یاره وی دا خو ما ته چا ښولی دی. وی نه زبر نشته یو شرابي شته. وی کوم ځای اوسېږي؟ وی د شرابخانې بازار کې دقه ځای کې یو شرابي اوسېږي. په دې نوم چې دا تا کوم نوم واغېست او د هغې محلې هم دا نوم دی چې تا کوم نوم واغېست او نیک انسان نشته. دی واپس راغی خپل پیر ته وایي صاحب چې تا ما ته څوک ښولی هغه شرابي دی او د شرابخانې بازار کې د ډمو بازار کې اوسېږي. وی همدقه زما پیر دی ورشه وله ابه دله د خدای نه سوال کوي خدای به دې ګناه بخي. دی بیا ورغی د هغه پیر په خدای خو اعتماد و چې ورغې د هغه ډمو بازار ته. اوس د ښه مالدار پټکې والی دی، لویې جامې اغوستې دي، تسبیح لاس کې دي. خلک هم ورته نیغ نیغ ګوري چېرې دا پیر صاحب د ډمو بازار کې څه کوي؟ د شرابو دې بازار کې دې څه کوي چې را روان دی؟ یو هم ورته نیغ نیغ ګوري، بل هم ورته نیغ نیغ ګوري. ما ګاندې دې ورغې تپوس یې وکړو ای فلانکي وی شرابي وی وی دقه یې کور دی. چې دې ورننوت وی ستا جي فلانکي نوم دی وی او اوس هغه سره خوا کې یو خوبصورت هلک ناست او ور سره یو ښځه ناسته ده خوبصورته او د شرابو یو لوښی پروت پکې شراب پراته دي. دی وایي زما عقیده ډېره زیاته ده هغه نه پاسېده چې یاره دا خو ما سره هغه پیر جوړ چلو ځکه ورسره خوا کې خوبصورت هلک هم ناست دی کور ته. ما ته باره دعا د خدای نه وغواړه چې ما خدای پاک معاف کړي. وی دعا یې وغوښتله وی چې دا خدای به دې وبخي دا وظیفه وایه او دا سبق وایه. وی بیا مونږ چې تپوس دې وکړه وی ما ورته وی چې صاحب زما پیر ته ما ته ښولې هغه خو ډېر نیک سړی دی نو ته څنګه پیر یې چې ته شرابخانې بازار کې اوسېږي؟ بیا ځان سره د ښځه هلک او شراب هم کېنولي کېښودي. وی ما ته وی چې ورېږال درته وویل دا شراب نه دي لوښو کې جام کې راوالول دا تی دي او دا هلک دا زما زوی دی بچی نه دی نو بچي کېنولو کې څه ګناه او دا ښځه زما مور ده هلک مې بچی دی ښځه مې مور ده او دې لوښي کې تی دي څه ګناه ده؟ وی بس پوه شم چې د خو ځان د خلکو نه پټ کړی دی په دې باندې پټ عبادت کې رهبانیت باندې عمل کوي. وی ما ورته ویل صاحب چې د بار جونګړه کې ولې نه ډېره کېږي کلي کې ولې نه اوسه چې خلکو ته نیغه لار وښیې خلکو ته دین وښیې چې د شرابخانې بازار کې اوسېږي. دې بزرګانو ته کشف کېږي داسې یو خبره چې د ظاهر عقل نه او سترګو نه به پنه یو هغې ته به پته ولګي. وی ما ته وی چې ښه کلي کې دې راشم جونګړه کې دې راشم. وی نه چې او وی چې بیا به را سره خلک وینځه امانت کېږي نو ګناه به رانه وشي. دا تا نه ویل چې ما سره وینځه وایه څه یاست. وی د دې یاري نه په کلي کې نه اوسم په جونګړو کې نه اوسم چې خلک به را باندې نیک ګمان وکړي نو وینځه به را سره امانت کېږي. ما نه به ګناه شي بیا په پیرانو ګرځو معافي به غواړم.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د هغې د زندګۍ متعلق بحث بکیږي. نو کم مجلس چې د دواړو جهانو د سردار سره تعلق لري، کم مجلس د آقا نامدار محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم د هغې سره تعلق لري، یقینا دا ډیر د فخر، ډیر د عظمت، ډیر د شرافت او ډیر د سعادت مجلس دی. خدای پاک دې زمونږ دا لږه ناسته دلته په خپل دربار کې قبول منظور کړي. زمارونو حاجی آباد د پخوانه داسې یو مرکز دی چې د دې تعلق د حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه په دور کې او د هغې نه پس هم ټول تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات پاک سره دی. که دا حاجی صاحب ډېرې قربانۍ وې او ډېر لوی جهادونه او ډېر لوی عبادتونه، خو د هغې فخر او د هغوی یو لوی خصوصیت هغه عشق محمدي صلی الله علیه وسلم. دارنګې د هغې نه پس هم الحمدلله په دې حاجي آباد کې چې کومه اجتماع کېږي هغه هم د سیرت په نوم کېږي، او په دې ربیع الاول کې چې کومه غونډه کېږي هغه هم د سیرت په نوم کېږي. نو دا لوی شکر دی د خدای پاک چې هماغه نسبت کم چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه په زندګۍ کې د نبی علیه السلام سره دې ځای قایم، هغه شکر الحمدلله اوس هم قایم دی او خدای دې قایم لري. مونږ باندې د خدای پاک یو ډېر لوی احسان دی او ډېر لوی کرم دی چې مونږ خدای پاک مسلمانان پیدا کړي، او بیا د اسلام نه پس مونږ خدای پاک د یو ډېر ښکلي پیغمبر امتیان جوړ کړي. اللہ فرمائی قرآن حکیم کہ لا تمنوا علی اسلامکم، اے مسلمانانو کہ تاسو مسلمانان یې او تاسو مؤمنان یې او تاسو وایئ چې مونږ ایمان راوړی دی، نو په ما احسانونه مه خېجوئ. دا مه وایئ چې خدایه ما دله ایمان راوړو، خدایه ما دله اسلام راوړو، خدایه ستا تابعدار یم، تاله مونځ کوم، تاله روژه نیسم. نه، په ما هېڅ پیرزون او په ما هېڅ قسم احسان چې ونه کوې. بل اللہ یمن علیکم ان هداکم للایمان، الله وی زما احسان قبول کې چې د روس او د امریکې د ښکلي او مالدار خلک مې پرېښودل او تاسو له اسلام درک. غټ غټ کافر په وجود کې مضبوط، په شکل کې خشته، په مال او دولت او عقل کې مضبوط او کامل، امې پرېښودل او تاسو مې مسلمانان کړ، او بیا په مسلمانۍ کې مې د آخري زمانې د پیغمبر امتیان جوړ کړ. نو تاسو زما احسان قبول کې، زما پیرزونه قبوله کې، ما باندې د خپل اسلام او د خپل تابعدارۍ احسانونه مه کوئ. یقیني خبره ده چې دا د خدای پیرزون او د خدای احسان دی. که مونږ هندوستان کې پیدا کړو، یا په امریکا کې او یا په روس کې پیدا کړو، نو مونږ خدای سره جنګ کولی شو، خو هماغې خلکو چې کم کفر کو ابه مونږ هم کو. که مونږ یې د موسی علیه السلام امت پیدا کړو، یا د عیسی علیہ السلام امت پیدا کړو، یا د ابراهیم علیہ السلام قوم پیدا کړیو، نو مونږ خدای سره جګړه نشو کولی. مونږ یې د هغه پیغمبر امتیان جوړ کړو چې د کم پیغمبر په امت پسې د بني اسرائیلو پیغمبران ورمنونه کړي دي. دا ډېر لوی فخر دی. کنتم خیر امة اخرجت للناس، خدای پاک قرآن حکیم کې گواہی ورکوي چې ستاسو نه بهترین امت بل نشته، په دې شرط چې تاسو د نبی علیہ السلام په نقش قدم روان شئ، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړئ. دا د نبی علیہ السلام نقش قدم دی. نو دا د خدای ډېر لوی احسان دی چې موږ له خدای یو ډېر لوی پیغمبر را کړی دی. ټول پیغمبران د عظمت دي، ټول پیغمبران د لوی او د قدر خاوندان دي، خو زموږ پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین دی، د ټولو پیغمبرانو سردار. یو د خدای نه مرتبه کمه لري، نور په ټولو انسانانو کې او په ټولو فرشتو کې، د ټولو فرشتو نه دا زموږ د عقایدو مسله ده، او د ټولو انبیاو نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرتبه زیاته ده. عصمت خدای پاک دومره پیغمبر علیه السلام له ورکړی دی چې په مخ د ځمکه دومره لویي او دومره برکت بل چا له خدای نه دی ورکړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال لکه د انور دی، او دا قاعده ده
چې نور راخیږي نو نور چته وروسته راخیږي او د سبا نه د هغې دا پلوشې او دا رڼاګانې په دنیا باندې خورې شي. نور خو ډېر وروسته راخیږي. د سهار مونځ چې کې په رڼا کې د سبا د خطو سره رڼا شروع شي، یو بل پکې وینې او ښه پکې ګرځې، د شپې تیاره ختمه شي. حالانکه نور ګنټه یوه نیمه پس راخیږي، لیکن د نور هغه شغلې او د نور هغه پلوشې د نور د خطو نه مخکې په دې فضا کې خورې شي. دارنګې د دواړو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا جهان ته تشریف نو راوړی، دنیا ته راغلی نو چې د هغې هغه پلوشې او د هغې هغه شغلې په دې ټول جهان باندې خورې وې. او خدای پاک ذوالجلال دومره لویي نبي علیه السلام له ورکړې وه، دومره لویي، خدای ته ښه پته وه او پیغمبرانو ته هم ښه پته وه چې آقا انعامدار خاتم النبیین اخیري پیغمبر دی. لیکن دا خدای ته پته وه چې د آدم علیه السلام زمانه کې به پیغمبر علیه السلام نه راځي، ابراهیم علیه السلام دور کې به نه راځي، د نوح علیه السلام دور کې به نه راځي، د موسی علیه السلام دور کې به نه راځي، د عیسی علیه السلام دور کې به نه راځي، د ټولو پیغمبرانو نه به وروسته راځي. ځکه د ټولو پیغمبرۍ او د رسالت خاتمه په نبی علیه السلام ده. الله تم پته وه او د خدای پیغمبرانو تم پته وه، لیکن عظمت ته وګوره، خدای هر پیغمبر ته چې وحی را لېږلې ده نو الله سوی قرآن حکیم کې وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. آدم علیه السلام نه د نوح علیه السلام او هر پیغمبر نه خدای وعده اخیستې ده، هر پیغمبر نه وعده ده. هغه څه ده چې زه به دله یو کتاب را لېږم، وحی به در کوم، یو قانون به دله را لېږم او د هغې نه پس به زما یو ښکلی پیغمبر راځي، زما یو حبیب یو پیغمبر به راځي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا نوم علم چې تاسو لږ بار بار درود وایئ او لږ ویښ ناست یو ښکلی پیغمبر به راځي. دغه پیغمبر آدم علیه السلام ته وایي چې که ستا دور کې راغی لتؤمنن به، ایمان به پرې راوړئ، ولتنصرنه، امداد به م ورسره کوئ. نوح علیه السلام ته وایي که ستا دور کې راغی ای نوحه په هغه به ایمان راوړئ، امداد به م ورسره کوئ. ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ټولو ته وایي که ستاسو دور کې راغی، راځي خو نه راځي به وروستو، که بالفرض ستاسو په دور کې دا پیغمبر راغی نو تاسو به امتیان به او ابم پیغمبر ایمان به پرې راوړئ. او ولتنصرنه، که دغه پیغمبر د دشمن مقابله کې پاسي نو امداد به م ورسره کوئ. وایه دې نه لوی عظمت بل کیدی شي؟ نبی علیه السلام لا دنیا ته راغلی نه دی، لا پیدا نه دی، او د پیدایش نه مخکې، ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي، حدیث دی د مشکات شریف او بخاري کې مسلم کې مشته، چې زه هغه وخت کې موجودم کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. آدم علیه السلام لا د اوبو د خټې منځ کې پروت و، لا پیدام نو، او زه هغه وخت کې د خدای پیغمبر وم. نو دومره لوی عظمت والا پیغمبر چې د پیغمبرانو نه خدای د ایمان وعده ولا اخلي او د پیغمبرانو نه ولا خدای د امداد وعده اخلي، یقیني خبره ده چې دومره لوی پیغمبر دنیا ته تشریف راوړي، هسې د معمولي انسان راتلل نی. نو نبی علیه السلام چې جهان ته راته لکه نور غوندې مخکې پلوشي او شغلې ته روانې شو. هغې دور کې دا ستوري به شلېدل، د ستورو نه به دا شغلې ختې او دا ستوري به بلکل نیمېدل په دې منځ باندې، اسمان کې یو پړق پړق به جاهلیت چې کم زور کړی په دغه دور کې کافران خپل راغون شو د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې. یو میټینګ یې وکړو، یو اجلاس یې وکړو، وی یاره راځئ دا بت پرستي ډېره عامه شوې ده او دا فحاشي او بدامني او غلا او ډاکې ډېرې عام شوي دي، د دې لپاره یو فیصله کوو چې دا ختمه شي. مخکې نه خلکو کې ښه اخلاق شروع کېدل شروع شو. کاهنانو د پیغمبر علیه السلام متعلق خبرونه شروع کړل چې د آخر زمانې پیغمبر چې کوم دنیا ته راتلونکی دی هغه دقه دور دی او عنقریب راتلو والا دی. حتی چې هغه زمانه کې نجوم او دا کهانت ډېر زیاتو، نو کاهنان به ټوله شپه ناستو خپلو کتابونو ته او نور او سپومې ته به یې کتل، د هغه خپل علم په رڼا کې معلومات به یې کو چې یاره ابا کم ټیمي چې د آخر زمانې پیغمبر به راتلونکي وي. عبدالمطلب وایي وی یمن ته تلم، د نبی علیه السلام نیکه وایي وی یمن ته لاړم، وی هلته چې ورسېدم یو قافله کې وی یو سړی راغی، وی ما ته ښکته پورته ګوري
وی بیا ما ته وی راشه ما سره کېنه. وی زه ورسره کېناستم. وی ما ته وی چې ستا څه نوم دی؟ وی ما ورته خپل نوم واقع چې زما نوم عبدالمطلب دی. وی د پلار دې څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې زما د پلار نوم هاشم دی. وی ما ته وی د کوم خاندان سره تعلق لري؟ وی ما ورته وی چې د قریش بنو هاشم خاندان. وی ما ته وی چې ښه نور چپ شه زه درته البم. نور قصه د خاندان او د قبیلې ټول هغه کاهن راته بیان کړه. وی ما ته وی چې ستا زوی شته؟ څومره زامن دي؟ وی ما ورته وی چې او زما خو ګڼ زامن دي. وی نومونه یې راته واله. وی ما ورته د یو زوی نوم واغېشت. وی چې ستا به یو بل زوی کېږي. وی ما ته وی ښځې دې څومره دي؟ نو عربو به ډېرې ښځې کولې. وی ما ورته وی دومره وی چې نومونه یې واله. وی ما ورته نومونه اخېستل. وی ما ته وی چې ته به یو فلانکي خاندان کې یو ښځې سره نکاح کې او د هغې نه به ستا یو زوی پیدا کېږي او د هغه نوم به عبدالله. وی ما وی چې پاګله ته څه ګړې وړې وې؟ ما چې کوم ودونه کړي دي کومې ښځې مې کړي دي همدقه دي او نور زما خواب و خیال کې م نه تېرېږي چې زه به بله ښځه کوم. وی ما درته ووې ته به یو بلې ښځې سره واده کې او د هغې نه به ستا یو زوی پیدا کېږي عبدالله به او بیا د هغې عبدالله نه به ستا یو ډېر لوی د شرافت او د عظمت نوسې پیدا کېږي. وی ما د هغې کاهنه خبره هسې په ټوکو ټقاله واړوله. وی چې رالم اتفاقا زما د واده شوق پیدا شو او کم خاندان چې ما ته هغه خولی هم په حقه خاندان کې مې واده وکړ او د هغې نه خدای پاک یو بچی پیدا کړ هغه له مې نوم کېښود د عبدالله. او ګورې ده منښته کړې وه عبدالمطلب منښته کړې وه. وی خدای پاکه که ما له تا 12 بچي راکړل 12 زامن نارینه اولاد نو زه به په هغې کې یو د خدای په نوم الالوم ذبحه کوم به. دا منښته لکه ابراهیم علیه السلام منښته کړې وه د اسماعیل علیه السلام متعلق یو به دا الالوم. نو چې 12 بچي یې پوره شو نو د بیت الله دروازې خواله بوتلل. وی دې کې اوس یو الالوم. نو د بیت الله چې کوم مجاور خدمت والا هغه ته یې وی راشه قراندازي وکړه او دې کې چې د چا په نوم قرآن وخته چې هغه حلال کړم د خدای په نوم. 12 زامن ما له خدای راکړل او ما دا منښته کړې ده چې یو به پکې الالوم. چې قراندازي وکړله د عبدالله په سر راوخته. د عبدالله خویندې وې هغې چغې جوړې کړې باباجي دې به نه حلالی د ده په دی بل حلال کا. هغه وی قراندازي د ده په نوم راختلې ده. وی نه دې به نه حلالی. هغه مجاور چې د هغه جینکو جړا ته وکتله مونږ ورته منجور وایو د بیت الله منجور. هغه وی داسې کار وکړه عبدالمطلب چې 10 اوښان راوله هغه له د پزې حلال کا. عبدالمطلب لاړ او 10 اوښان یې راوستل. وی داسې وکړه چې د دې اوښانو او د عبدالله منځ کې اوس قراندازي وکړه چې پته ولګي چې د چا باندې قراندازي راخېږي ځکه د خدای په نوم مې منښته کړې. چې بیا قراندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخته. بیا ورته هغه منجور وی 20 اوښان راوله او عبدالله هم راوله. بیا 20 اوښان راوستل چې بیا قراندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخته. بیا وی 20 اوښان راوله 20 یې راوستل بیا عبدالله کېنو چې بیا قراندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخته. اوښان 100 ته ورسېدل 10 به زیاتېدل او قراندازۍ کې به نوم د عبدالله راخته چې 100 ته اوښان ورسېدل 100 اوښان یو خوا عبدالله بل طرف ته چې بیا کله قراندازي شوه په 100 اوښانو راوخت عبدالله پاتې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فخر کو. مشکات شریف کې حدیث دی چې انا ابن الذبیحین زه د هغې 2 کسانو ما ته فخر حاصل دی چې زه د هغې 2 کسانو په اولاد کې چې 2 کسان دواړه د خدای په نوم نظر شوي دي او د دواړو مریو الالول د خدای په نوم باندې وقف شوي دی او خدای بچ کړي دي. یو اسماعیل علیه السلام. نور پیغمبران د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام په اولاد کې او اسماعیل علیه السلام په اولاد کې د دواړو جهانو پیغمبر. لکه ما چې دا کوم آیات ولستو نو ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړی او د بیت الله د جوړولو نه پس دعا کوي. اسماعیل علیه السلام په امین وی نو خدای پاکه مونږ له اولاد راکړي. ابراهیم او اسماعیل دواړو له یو بچی مونږ له راکړي چې دا بیت الله آباد کړي. نبی علیه السلام فرمایي زه د ابراهیم علیه السلام دویم. ابراهیم علیه السلام 1400 کاله مخکې دعا کړې ده او هغه دعا خدای پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې 1400 کاله پس قبوله کړې ده او د دواړو جهانو سردار هم دعا کوي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه مدینې منورې ته راغی ډېر زیات پریشان و. آقای نامدار ورته فرمایي ابو هریره ولې خفه؟
وی صاحب هر وخت تانه سوال کوم او زما سوال ته نه قبله. وی ولې؟ وی مور بیا ووالم. مور کافر او ابو هریره مسلمانو. مور بار وخت وهو هر وخت بیا ټکاو چې واپس کافر شم. وی صاحب اوس بیا ووالم، ډېر زیات ووالم او تاله را وتښتېدم او تا نه سوال کوم چې زما د مور دپاره د خدای نه سوال وکړه چې خدای زما مور مسلمانه کړي. یا رسول الله زما سوال نه منې. دې کې مور راښکاره شو. وی هغه جومات ته راپسې راغی او مور واپسې په تیزۍ را روانه ده. نبي علیه السلام صحابو ته یې لاس پورته کړ چې لاس یې پورته کړ. وی خدایه د ابو هریره مور مسلمانه کړي. ابراهیم علیه السلام دعا کوي 1400 کاله پس هغه دعا د پیغمبر علیه السلام په حق کې قبلېږي او نبی علیه السلام مسجد نبوي کې دعا کوي. مور یې والو پسې را روانه ده. وی خدای د ابو هریره مور مسلمانه کې چې را منډه کړې. وی صاحب دا دې راله. وی کېږه ابو هریره دعا عرش ته رسېدلې ده. مور یې راله کېناسته. وی بي بي ولې؟ وی صاحب اسلام له راغلی کلمه راته وښایه مسلمانېږي. نو ابراهیم علیہ السلام دعا 1400 کاله پس دا قای نامدار په حق قبلېږي. د دواړو جهانو سردار لاس اوچت کړی دی، لاس یې لا ښکته کړی دی چې عرش را ډګرولی او د ابو هریره مو مسلمانه شوې ده. خیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق کاهنانو ځای په ځای خبرونه شروع کړل. عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین دی. یو غزا کې د یو مهاجر او انصاري په منځ کې جګړه راغله. مهاجر لگی جو انصاری به په مخ ته پیړه ورکړه. هغوی لږ انصار خفه شو، اوازونه پکې وشو یا للانصار یا للمهاجرین. نبي علیه السلام په اواز هم لږ خفه شوي. دا د جاهلیت د قومیت دا چغې نه وهئ. ټول مسلمان د اسلام پرسته یو ورور دی. انما المؤمنون اخوه. د اسلام پرسته مهاجر او مسلمان، مهاجر او انصاري د مدینې منورې باشنده دا دواړه ورونه دي. عبدالله ابن ابی په دغه جهاد کې شریک و. هغه ته چې ووایي چې دغه رنګې یو مهاجر زمونږ یو د مدینې شریفې یو باشنده له پړق ورکړی دی. یو لفظ یې وایي چې زه په خپله خولې د هغې حکایت هم بد ګڼم. یو ډېر خراب لفظ یې وایي، خو دا یو څه کې ورسره وایي چې که موږ مدینې منورې ته لاړ شو لیخرجن الاعز منها الاذل، موږ به د دې مکې دا خلک نبی علیہ السلام او داغه صحابو ته ډېر غلط نسبت وکړ. زموږ عزیز عزتمن خلک به دا خلک د مدینې منورې نه وباسي. حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه راغی، خپل سره ته قصه وکړه. سره لاړ او نبی علیہ السلام ته شکایت وکړ چې دغسې واقع شوله. نبی علیہ السلام عبدالله ابن ابی راوغوښته. دا رنګې خبره وشوه. هغه قسم وکړه چې ما دا کار نه دی کړی، ما خو دا خبره اړې کړې نه ده. الله جل جلال په قرآن حکیم کې دا آیات نازل کړ چې د رکوټي صحابي دی نوجوان چې ما خبره کړې ده د حق بجانب د خبره درسته ده. او دی عبدالله ابن ابی دا ټکي ویلی دی چې که موږ مدینې منورې ته لاړو نو موږ عزتمن خلک به دا نور خلک اصل سره د تعبیر وکړ چې دا خلک به موږ د مدینې منورې نه وباسي. آیات قرآن حکیم کې راغی. نبی علیہ السلام پاگے دیر جاد غمجن شو ډېر خفه شو. د دې عبدالله ابن ابی زوی راغی نبی علیہ السلام. دا هغه د محبت او د مینې مثال لري. عشق او محبت دې ته وایي. زه عشق دعوتون جیرانې پالاړو چاړه خړلې ده زم عاشق رسول دا دعوه به زما خې چې زما جیره پالاړو چاړه خړلې دغه به جواری کو. دغه یو سړي په ما یو ځل اعتراض کړو. د درود شریف فضایل مې ویلي چا دا خبره کړې وه چې درود شریف په ولاړه ویل ناروا دي. التحیات شکل کې به کېني هله به درود شریف وایي. ما وی هر وخت کې درود شریف وایه، په ولاړه هم جایز دي او په ناسته هم جایز دي. دا څه ورته وایي؟ هغه کیسټ دوکان کې ورته وایي. دا څه نوم یې ریډیو کیسټ ته دغه میوزک سنټر صاحب د میوزک سنټر پادري هغه ته پادري به وایي. هغه صاحب لوی غوبل جوړ کړي مولانا صاحب د درود شریف نه منکر دی. ما سراشه ورته ګوره د میوزک سنټر چې کوم هغه مشر دی چې د هغه په هغه میوزک سنټر کې دربند سلمونه 350 روپۍ په ټیکټ باندې خرڅېږي او دوی د پالاړو چاړه خړلې ده. خرڅه د ټوله ورځ په دکان کې د دمتوب سر سنټر او مرکز کولو کړی دی او تر هغې په ما اعتراض کوي چې مولانا صاحب د درود نه منکر دی. زه عاشق رسول یم. ما وی ته عاشق رسول نه ته چې را کم عمل کوې
دا د عشق نه په زرها لري دی عشق دی نه عشق خو د اتباع نوم دی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني که ته الله سره مینه کول غواړې محبت کول غواړې فاتبعوني د پیغمبر علیه السلام فرمایي زما اتباع به کوې تا وجود کې به د سنتو مکمل اتباع راځي ته به د سنتو متبع جوړېږې هله به ته عاشق رسول جوړېږي ږیره یې خریلې ده سګرټ کې میوزک سنټر کې ناست دی مونځ نه کوې ټوله په مجلس کې غیبتونه کوې پردي مانځه او داسې نه نه خبر او دعوه د عشق دی بهتره خبره ده پکار دي چې موږ عشق به وکړو خو عشق سره چې کوم کار پکار دی پکار چې موږ هغه کار په ځان کې راولو هغه عمل د په ځان کې راولم عاشق دی ته راغی د عبدالله ابن ابی دی یا رسول الله ما اورېدلي دي چې زما د پلار تا د قتل حکم کړی دی چې عبدالله ابن ابی مړ کړي دا مې اورېدلي دي نو که تاسو زما د پلار د قتل حکم کړي نو صاحب ما ته ووایه چې زه لاړ شم او د هغه خپل پلار سر د روستې میدان ته راوړم دې ته عشق اوس به لاړ شم د پلار سر به دې میدان ته دله راوړم ولې چې زه انسان یم هسې نه بل یو صحابي راشي او زما په پلار زما مخکې غزار وکړي نو هسې نه چې ما کې هغه خپل خانداني او د پلار والی د زوی والی هغه محبت ویچت شي او لاس ټیم کې ته خطا نه شي نو که تا زما د پلار د مرګ حکم کړي ما ته حکم وکړه چې اوس یې سر دې میدان ته راوړم او بیا لاړو پلار یې را روانو مدینې منورې لارې له لاړ کوڅې له لاړ او پلار یې چې په اس را روانو دقسې راکوز کړه دې ګریوان نه د خپل پلار ونیو وی بابا تا پیغمبر علیه السلام ته العیاذ بالله ذلیله ویلي دي چې زه مدینې منورې ته لاړ شم نو زه به دا ذلیل وباسم عیاذا بالله تا دا ویلي دي وی بچې ته زما هغه زوی نه هغه زما ستا مینه او محبت او دا یقینا چې د دواړو یو بل سره پلار او د زوی محبتي او د دې محبت یو تاریخي مثالي خبر هم ده غلی چې ته زما هغه بچي نه وي نورې خبرې پرېږده توره مې درته اوچته کړې ده شا به اوس به وایې چې زه ذلیل یم زه ذلیل یم زه ذلیل یم هله به دې پرېږدم تا د نبي علیه السلام په حق کې د ذلیل اواز اوچت کړی دی عشق او محبت د دې نوم دی جناب دې ته محبت وایي د عشق او د محبت تقاضا څه ده دا یو عاشق دی او میدان کې مخامخ ولاړ دی او معشوقه ورته وایي چې دا دی په دې نور به ولاړ دی عاشق لغو نه نور ته ودرېږي نو بیا یو بوټي را نور نه را څه کوې ګرمي مې شوه په دې نور به ولاړ دا زما حکم دی یاره وایي عشق مې د سره ستا هره خبره دې منم خو دا یو څه چې پکې نشم منلی په دې نور نه شم ودرېږي دا معشوقه به ورته څه وایي په دې مخ به یو څه څپېړې چې زما تاسو ته هغه مجازي هغه د پای مجنون وایي او که څه ورته وایي ته مجازي عاشق یې تاسو عشق نشته ځان هغه څه جوړ کړې د طریقې محمدي یو قول لیکلی دی زه به ستاسو مخکې ووایم او دا هغه حدیث پر هغه کې لیکي چې نبی علیه السلام دا د فارس د بادشاه یو دوه کسان راغلي او په نبی علیه السلام ته کېناستل مخامخ هغوی ږیرې کولې د دواړو جهانو سردار ته مخ واړو یو حدیث هغه نقل کړی دی اگر چې موږ محدثین حضرات په هغې کې خبرې کوي خو په هر صورت زه به هغه حدیث هغه مفهوم درته بیان کړم هغه لیکي چې کوم انسان د دواړو جهانو د سردار روزې مبارکې ته مخامخ شي او په نبی علیه السلام باندې الته درود او سلام وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله مخامخ نو چې کوم سړي ږیره خریدي د دواړو جهانو سردار ته په قبر مبارک کې مخړی نو چې قبر کې هم نه مخړی او په محشر میدان کې ورته مخامخ سونا بونه ودرېږي دلته د ږیره خری سنت اتباع نه ده کړې دا عشق ستا د دواړو جهانو سردار ته نه دی کړی هغه عشق ځان کې پیدا کړه د حاجي صاحب رحمت الله علیه معتقدینو راپاتې او هغه کردار خپل کې کوم چې حاجي صاحب رحمت الله علیه کړی دی هغه چې حقیقي عشق بلان کې پیدا کړي کوم چې حاجي صاحب رحمت الله علیه کوم عشق اختیار کړی دی او چې کومو خلکو ځان کې هغه حقیقي عشق بیا پیدا کړی دی لکه د هغې ژوندی مثال زموږ مخکې د صحابه کرامو زندګي ده قسم مې په خدای دنیا کې هم کامیاب او کامران دي او مرګ هم خسته او مزېدار دی او د مرګ نه پس اخرت او د قبر زندګي مزېداره ده مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکي په هغه خپل کتاب علمي کشکول کې یو سړی تلو هغه به مدینه منوره کې د روضې شریفې مخې ته د محبت او د مینې اشعار وي لکه زمونږ حاجي صاحب رحمت الله علیه چې روضة الحبیب کتاب په ریاض الجنت کې بناستو روضة الحبیب دی لیکه دغه رنګې هغه به د نبي علیه السلام د روضې مبارکې مخې ته به ولاړو
او د محبت هغه اشعار به وي، شعرونه به وي. داسې پابندۍ په هغه دور کې نه وي لکه دا اوس چې کومې پابندۍ راجوړېږي. وایي مدینه منوره کې یو شیعه اوسېده، هغه والا دعوت وکړه چې ته ما سره ډوډۍ لګې. وایي ده ورسره وعده وکړه چې ډېره ښه ده. وایي ډوډۍ له بوته چې څنګه یې بوته نو هلته چې ورته خپل غلامان نوکران پوه کړي چې داسې یو سړی به راولم او هغه د نبي علیه السلام صفت که کوي نو کوي نه د ابوبکر او د عمر رضي الله عنهما دا صفتونه څه دپاره کوي. دې باندې د ابوبکر او د عمر رضي الله عنهما دا صفت بدلوي. زه به راولم خو چې څنګه یې راوله دا ژبه به ته پرې کوي، چې څنګه یې راوسته او کله چې ونیوه نو ژبه یې ته پرې کړه او بیا دې لاس کې وله ورکوي په دې ژبه تا د ابوبکر او د عمر رضي الله عنهما صفتونه کړي زلال شه دا ولې یو څه دا ژبه دروس واپس جوړه. ویده چې څنګه رامنډه کړئ او بال لګون دروازې نه وروت بس راپرې بېهوشه شو او د هغې بېهوشۍ په حالت کې دې ویني چې د دواړو جهانو سردار ولاړ دی. ورسره حضرت عمر او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنهما دا هم ولاړ دي. وی ما ته وایي چې فرمایي چې ولې جاړې نه چې صاحب ستا د دې ملګرو په صفت کې مې دغه حال دی، دا مې ژبه ده هغه غوي مې رانږدېږي. وی مخه پکې غلاکه دا ژبه ده. وی هغه ژبه مې وله ورکړه، نبی علیہ السلام راواغشتا ما ته یې خوله واځکه او زما ژبه هغه باقي ژبې پورې پیوسته. وی کوه خبرې چې خبرې مې شروع کړې راویښ شوم، نه وینه شته نه درد شته نه زخم شته، ژبه واپس ټیک ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعد الوفات معجزه هم ده، لیکن دا صحابه کرام بعد الوفات کرامت هم داغې هم خالی مره خبره. وی چې حج میں خلاص شو کور ته لاړمه کال پس بیا رالم، چې کال پس رالم بیا اوس هغه خپل عشقي اشعار زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، حضرت پې ایښې قدمونه دومره خواره نه ده، هغه خپل عشقي اشعارو کې لګیا دی هغه عالم او هغه هغه خپل اشعار وایي خپل جوش سره او خپل شوق سره. وی بیا یو سړی وله راغی چې صاحب زما دعوت دی ما سره به ځې. وی ده ته ډېره ښه ده، یو طالب یو شاګرد ورسره دا طالبانو مجیبوي هره خبره کې نیغ نیغ کېږي استاد ته. ورته ویې ویله مولانا چې تا عجیبه غوندې انسان وی ولې؟ وی پر اوس کال دین دعوت قبول کړو نو ژبه نه پرې شوه، نو سږ کال بیا دعوت قبلایسي نه چې دې مړ نه کړي. دې ورته څه وایي؟ وی زما د قسم په خدای وي پر اوس کال د ابوبکر او د عمر رضی الله تعالی عنهما په محبت او عشق کې زما ژبه پرې شوه او واپس جوړه شوه. دا می ایمان دی که د هغې په محبت کې زما نه سرم قلم شي زما سر به واپس الله راړي په دې ست د پاسه به یې دا به م جملې کوي. بیا لاړ هغه دعوت له چې لاړم په هغه کور یې ور دننه کړه چې پر اوس کال چې کوم کور کې ژبه پرې شوې وه چې څنګه ورغی هغه سړي ښه میدان دعوت وکړ، ډوډۍ او طعامونه کې څه د مېلمه عزت یې قدر یې ولی کړ. بیا هغه سړی ورته وایي وی راویې فوټې لږ ما سره په دې کور کې وګرځه. یا څه وګرځه او یو کوټې ته یې ور دننه کړه، په هغه کوټه کې په موجي باندې یو بیز تړلی دی. بیز خو پېژنئ که نه، څوک شادو ورته وایي او څوک ورته بیز وایي. یو غټ بیز دی یو لوی یو نیک دی دا زمانې یو غټ بیز دا په موجي تړلی دی. دا سړی دی دا پېژنې؟ بس دا پېژنم چې دا خدای یو حیوان دی یو بیز دی، خو دې کې حیوان دی دا دومره غټ بیز څه کړی سره کړی؟ وی یاد مې دې کور ته را دننه کړی مو زما نه ژبه پرې کړې وه. وی هغه سړی زما پلار و، هغه شیعه و، د صحابو دشمنو، تا نه هغه ژبه پرې کړه، تا ژبه خدای جوړه کړه او په هغه ورځ د هغه نه دقه بیز جوړ شوی چې دا په موږي تړلی ولاړ دی. اوس تا نه دا سوال کوو استانه دا سوال کوو چې خدای لپاره ته سوال وکړه چې دې خدای پاک واپس جوړ کړي، واپس یې خدای پاک سم کړي. هغه د سوالونو خبره ته ده، هر شي نه خدای بیز نه جوړوي، خدای نمونې باندې خدای پاک ښیي. او زموږ شیخ عبدالحق دهلوي رحمه الله شیعة اللمعات دا مشکات شریف دا شارح د محشي د اخري د مناقب د صحابو په باب کې لیکلي دي. هندوستان کې یو عالم اگر یو حج لا او چې څنګه حج لا ته نو د دې یو شیعه دوست سره تعلق و، دوستانه یارانه وه. نو سړی چې ته په سفر دی یو دوست نه تپوس کوي، بل نه تپوس کوي، لکه ستاسو په کار یې څه ضرورت وي راوړم.
یو نه تپوس کړل ته یاره ستا که داسې خبرې ما ته ووایه حج روانې او ورته وایي چې یاره زما یو خبره نه کول به ته ونه کړی شي دی ورته وایي چې نه ووایه چې زما په وس کېده به خامخا کوم وی نه یې کله ته ووایم وی نه خامخا به کوم ته زما دوست یار نه اګر چې ته شي او زه سني یم خو ما ته ووایه وی واده را سره کوي واده مې در سره وی ښه نو چې ته لاړ شي او خپل حج وکړې د حج د فراغ نه پس د مدینې منورې سفر باندې لاړ شي او هلته د دواړو جهانو په سردار باندې خپل سلام وی نو زما سلام باندې وی چې د هندوستان د فلانکي کلي فلانکي شیا ته تا سلام وی او پس د سلام نه عرض کوي چې که ستا په دې ګوان کې دا دوه کسان حضرت عمر فاروق حضرت عمر ټول وایي فاروق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا دواړه ستا دشمنان دي اعوذ بالله چې دا دواړه ستا دشمنان که دا ستا په دې ګوان کې نه وي نو زه به ملاقات ته راغلی وم چې دا دواړه ستا په دې ګوان کې دلته دي نو زه ځکه ستا ملاقات ته نه راځم عذر به پیش دی وی چې ما هغه خبره وکړه اگر چې وی نقل کفر نه باشد خو بیا هم دا بعض نقل کفر هم کفر باشد خبره د خولې باندې هغه وینا لکه غوندې ګرانه ښکارېږي دا خپل خبره وکړه د خپل ځای ته راغی نو زه خوب وینم زه په خپل کلي کې یم او دا شی داسې مخامخ زما را دوست ولاړ دی د دواړو جهانو سردار هم ولاړ دی ابوبکر او عمر هم ولاړ دي وی ما نه نبی علیہ السلام تپوس وکړه چې هغه شیعه دا دي چې ابوبکر او عمر ته زما دشمنان ویلي ما ورته چې صاحب همدغه سړی دی وی عمر فاروق سره توره ده اشدهم فی امر الله عمر دا عمر توره خو به د باطل مقابله کوي او داسې په میدان ګرځېده داسې میدان کې به ګرځېده د حق خلاف معمولي خبره برداشت نو هغه میدان کې چې لږه غوندې خبره وایي یا رسول الله حکم کوه ان اضرب عنق عدو الله چې دې خو دشمن داست دغه نو هم په توره باندې حکم کوه پیغمبر عمر له غوندې په قرار کې نه هر وخت په میدان کې ولاړ عمر سره توره دا نبی صاحب تاسو اشاره غوندې وکړه وی دیواله کې دا غشیه نه ست په توره وسته ته خو اور به تنه دی خپل وی دا hebat نه رايک شو چې رايک شو مې چیرې دا خو تعبیر بسی نه چیرې بغیر خو هم دا تعبیر دی چې دا سیاق غان خلق نه دی او خطرناک خلق دی ور نبی اسلام د په ګستاخه خپه شو چې کله حج د فارغ شو په خوا خو بده دی تو خان او دا ظهري به قافله به خبر لګید چې عالم زخپل وطن ته ټول خلق مبارکه رااله لغشیه دوست مرانه یہ سوال پس لالم چې تیرے د هغه کلی دلال څه چې دی ولې رانه دی نه جوړه دی استه چې لالم ور نو ډبو زنانو یې आवाज راکسره مې چې دا ماغه دوست مال ملاقات درنه د پلان کېما وی په جلا سراتا چې استاد ټونه پس مړ شوی دی وما ته چې هغه څنګه ورت په پلان کې روز باندې ستې ته نه وته د سماتیلا او بیا راو نه وته ډیر وخت تیر کو اخرت موږ ورته وړه به ورې درنه کو بیا ورپسې ګرانده ما تکړه هغه دروازه ورپسې ما تکړه چې دننه په غسل خانه کې بیت الخلا ته چې وکړه نو چا په تور والے سر یو خوا پروتو تنه کې بل خوا پرتا و مونږ ته سړی نه معلوم چې دا چا والے دی ومه چې تیم سو پلان کې روز پلان کې تیمو ومه چې سړی ما ته معلوم چې عمر فاروق رضی الله عنه نن زمانه کې زموږ بعض حضرات پاسی غوي شیعہ سنی بای پر خبر مې لکه کوم اگر چې زموږ وطن کې یو بل څه مشهور ده هغه دلته کې آغا خانیان پیدا شوي دي زموږ مسلمانانو کې خدای شک جذبه مشته الحمدلله په دې موږ یو فخر کوو نن تاسو حاجی صاحب رحمت الله علیه متقین څه شوق راغلي تاسو کې د عشق یو جذبه موجوده ده د حاجی صاحب رحمت الله علیه یو عقیدت لري د دې ځای یو عقیدت لري د راغلي ته تاسو تبع موتا د څنګه د بیا دغه مشکله خبره زمون په وطن کې راغا خانیت ته څه شروع شوه چاله چرګ پارم د پیسې ورکړي چاله بل شي له پیسې چاله بل شي له پیسې چاله بل شي له پیسې او د دنیا باندې جرد نواح د میرو د باندې ډېر خلک هغه پیسې او هغه خپل تنظیم کې شامل کړي نو دا لکه ګور پارام کې نه نو یو دا سرحد رورل سټیټ ډیولپمنٹ کې کارپوریشن پروګرام دی او هغه خان سره د تعلق نشي جدا کړو دا جدا کړی دا رنګ دی په چترال کې دا خبره کوي چې هر کله خلک په خپل قبضه راوستل او تاسو چترال حالت ګوره دا هغه خان هغه نو ګویات ساته نشیا او نه آغا خان د دې خلکونه ځان ډېر لري ساته د دې بنیادی فرق درته خو هغه دا دی
شیعگان یو خود قرآن حکیم د تحریف قائل دي چې د قرآن حکیم تحریف شوی دی یو څو سپاره د شیخانو حضراتو په دې کړی دي کوم انسان چې د قرآن حکیم د تحریف قائل دي دا علماء په سټیج موجود ناسي ا مسلمانی یا کافر تاسو ته تاسو موږ علماء را فتوا کړو کوم انسان چې هغه مولانا عزیز الرحمن سے فتوا کړو کوم انسان چې قرآن حکیم کې د تحریف قائل دی مسلمان یا کافر پوخ کافر دیمه خبره ورته وایم هغوی خپلو مشرانو ته امامان وایي موږ هم ورته امامان وایي موږ ورته په یو جدا لهجه نهج وایو موږ وایي دا زموږ مشران دي پیشوایان دي هغوی د امام درجه په خپل اعتقاد کې او په خپل سوچ او فکر کې د پیغمبر نام اوچته ګرځوي تاسو به عقاید کتابونو کې ویلي نو د هغوی او د سني په منځ کې د شیعه او د سني منځ کې اتحاد دا ډېره مشکله خبره ده خو اصل کې خبره دا درته کوم ورونو چې صحابه کرام دا زموږ د سر ګلونه دي هغه خلک چې د چا سترګې د دواړو جهانو سردار باندې لګېدلې دي هغه سترګې د کنځلو لایقې نه دي هغه وجودونه چې چا د پیغمبر علیه السلام د تورې په خپلو لاسونو را تمبولي دي هغه خلک چې خپلې سینې تیغونو ته او هغه غشو ته نیولي دي هغه سینې د خدای لپاره د کنځلو لایقې نه دي هغه د محبت پیکران هغه خلک چې هغوی کې د پیغمبر علیه السلام محبت د هغوی په رګونو رګونو کې خور شوی هغه خلق د کنزلو او د بدو رید او د سپکو وینا قابل نه دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اوسو صحابه کرام په دوکه باندې بوتلی شو د عدل او د قاری قبیلی اوسو ګنکپان رالل لکه کومه ګنکپي چې عبدالمالک د طالبانو سره وکړه او په دوکه باندې یو لس کسان صحابه کرام بوتلل وی زمون قوم مسلمانیږي مونږ له یو لس کسان صحابه کرام راکړي چې مونږ ته دین وښیي قرآن راته وښیي د دواړو جهانو سردار ورله یو لس کسان ورکړل حضرت عاصم رضی الله عنه هغې ورله د هغې امیر مقرر کوي تی امیر یو مقام ته چې ورسېدل د عصفان او د مکې مکرمې منځ ته هلته هغوی ورسره دوکه وکړه او غشو والا تیراندازان راوغوښتل او دینه گیر چاپیره دی لسو صحابه کرامونه ګیره واچوله هغوی چې پوه شو نو یو غر ته وختل صحابه د غشو جنگ شروع شو هغوی هم غشي ولي دیم ولي هغه 200 ده لس هغه کافر ورته وایي چې تاسو مونږ نه غر ته ولې وتښتېدی وی تاسو مونږ نیسئ وی نه مونږ خو ستاسو استقبال له راغلي دوکې دپاره مونږ خو ستاسو استقبال له راغلي یو راکوز شئ تاسو زمونږ میلمانه او زمونږ قوم اسلام راوړي دی به ته مونږ ستاسو په دوکه کې نور نه راځو جنگ شروع شو په دې کې 3 کسان شهیدان شو 3 کسان جمدی پاتې شو او 9 کسان شهیدان شو مشر سربراه حضرت عاصم رضی الله عنه چې کم وخت کې شهید کیږي نو د خدای نه یو سوال کوي یو سوال دا کوي اللهم اخبر عنا رسولک اے خدای خپل پیغمبر زمونږ نه خبر کا یا الله مونږ گیر شو ګرو کسانو گیر کړو یا الله خپل پیغمبر زمونږ نه خبر کا هغه وخت کې د دواړو جهانو سردار مسجد نبوي مبارک محراب کې ناست په جړا شو صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین هغوی ورته وایي صاحب ولې یا رسول الله وی زما مرګرو سره دوکه وشوه زما لس مرګري گیر شو د دشمن پنجه کې گیر دی او د حضرت عاصم سوال دی د هغه دعا د قبولیت د وجه نه خدای زه خبر کړم وی الله یو سوال مې بلم دی د خدای لار کې چې وځي الله به د امداد کوي وی خدای یو سوال مې بلم دی وی دا مې سوال دی چې ما قسم کړی دی چې زه به کافر له لاس نه وروړم او نه به د کافر لاس خپل وجود ته پرېږدم الله زه اوس مرم ما نه سوځي دا کافر به ما نیسي او ما خدا قسم کړی چې د ما لاس به دوی سره نه جنګېږي ردی به ما سره نه جنګېږي او مکه مکرمه کې یو کافره ښځه وه سلافا هغې دا نظر کړی و منښته یې کړې وه وی که چا د عاصم سر ماله راوړو د حضرت عاصم زه به د هغه عاصم په سر کې شراب سکم
داغه کفره کې به د شراب سکم او هغه به د سلو اوښانو انعام ورکم چې د عاصم سر ماله چا راوړو. دی د خدای نه سوال کوي وی یا الله یو خو مې دا قسم کړی چې کافر وجود ته زما لاس ونه رسی او د کافر لاس زما وجود ته ونه رسی، خدای چې دا کافر خو ما ونه نیسي. دا مې سوال دی. او الله دویم سوال مې دا دی چې سلافه قسم خوړلی دی چې زما په دې کپره کې به شراب سکي. یا الله زما په دې کپره کې ستا قرآن او ستا د پیغمبر حدیث پراته دي، خدای دا به زما دپاره په مرګ ډېره لویه بېعزتي وي چې کم لوښي کې قرآن او حدیث پروت دی، په هغې لوښي کې یو کافره مرداره ښځه شراب سکي. الله ذوالجلال سوال قبول کړي. دغه درې کسان یې ونیول او دا اوه کسان شهیدان شو په هغه ځای چې رالل. حضرت عاصم اوس پکې ګوري سر ته پرې کوي، خدای پې مچۍ راوستې، د شاتو مچۍ ارال یو سیبه راپارې شوې او په دې مړو باندې داسې تاویږي را تاویږي، کافر ورته نږدې کېدی نه شي. ورونو هغه دعا وله خدای قبوله کړه. دی وی د شپې به تې سر پرې کوو، د شپې رب العالمین اسمان ته حکم وکړه باران ووروه. اوریځ راله او داسې باران په شیبو شیبو وشو چې د حضرت عاصم او د هغه د شپږو ملګرو لاس تر ننه پورې چا په سترګو مو نه لیده. کافر چې سار راله اسم نو په میدان درې یو نیول، حضرت خبیب رضی الله عنه، حضرت زید ابن دسنه رضی الله عنه او حضرت طارق رضی الله عبدالله ابن طارق رضی الله عنه. چې دې اسم ونیول وی امن درکو، چې وینیول نو شاته لاسونه ولا تړل. عبدالله ابن طارق رضی الله عنه هغه وخت سره وی دا لومبی دوکه شوه، هغه تې ځان خلاصو دي نه پرېښو، په راښکو یې شهید کړ. دا دوه کسه یې بوتلل او په مکه مکرمه کې په کافرو خرڅ کړل. حضرت خبیب او حضرت زید رضی الله تعالی عنهما. زید چې کله خرڅ شو کافر اوستو تنعیم ته د حرم د حدودو نه بار او الته کې په سولی کو. رونو دا مرګ ډېر ګران دی، اوس خو د ګولۍ مرګ دی. داسې یو لرګي به یې تړلی او د هغې په سر به یې بل لرګي داسې ټکوالی و، دا لاسونه به یې وله خواره کړل او دا خپه به یې وله یو په بله واړوله او په دې لاسونو او په دې سینه او په دې خپو به یې وله موږي ټکوال، میخونه به یې وله ټکوال او بیا به یې د غشو باران پې شروع کو. غوښې چې به یې مارغانو وخوړې نو هله به خبره ختمه شوه. حضرت عاصم رضی الله عنه حضرت زید رضی الله عنه چې کله سولی ته وخېجاو او ویې تړه، حضرت ابو سفیان رضی الله عنه هغه وخت کې اسلام ته نو داخل شوی. د قریشو سردارو دی ولا راغی مخامخ ورته ودرېده، وی عاصمه زید یو خبره درته کوي، پرېږدو دې خو یو تمنا او یو ارمان وکړه. وی څه؟ وی پړه کې دا تمنا وکړه، عشق اوس دې ته وایي. ابو سفیان رضی الله عنه هغه وخت کې سردار د قریشو دی، ورته ودرېد یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی. وی څه ارمان؟ وی دا ارمان وکړه چې ارمان که زما په دې ځای باندې الله خوله مې نه جوړېږي، خو تاریخي خبره ده، که زما په دې ځای باندې زمون پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دلته وی او زه کور کې بچو سره ناست وی نو څه ښه به وه. دا ارمان وکړه نو پرېږدو دی. محبت دې ته وایي. څه وایي؟ وی ابو سفیان دینه پس چې بله خبره د خولې نه ونه باسې، زما دې په خدای قسمې چې دلته د سولی دا مرګ مې خوښ دی، دا راته قبول دی، خو د سردار دو جهان خپې مبارکې ته ازغې رسېدل نه برداشت کوم چې دا وجود مې قطرې قطرې شي، دا غوښې مې مارغانو تختی پې خوشحاله یم، خو د نبي علیه السلام خپې مبارکې ته ازغې نه برداشت کوم. او دا صحابه کرامو کړي دي. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، حضرت طلحه رضی الله عنه او نور صحابه کرام د احد په مقام کې په خپلو لاسونو او په خپلو سینو غشي او تورې تمبئ. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ولاړ دی او په کافرو غشي ولید احد په میدان کې.
د دوالو جهانو سردار لاس مبارک داسې ورته خودی دي چې دی غشي ولی و ته ګوري چې غشي په کافر ولګېد او کو نه لګېد تماشې کوي او ورته وایي نبی علیہ السلام زار شم دغه خلقونه قربان شم دغه خلقونه سوي وی ارمی یا سعد فداک ابی و امی ارمی یا سعد فداک ابی و امی سردار دو جهان وتوي وی اے سعد اولا زما مور او پلار تا نه قربان شه د کوم شخصیاتنا چې رسول الله مبارک مور پلار قرباني مړه شرم هم تعالی ناراضي چې هغه شخصیات باندې قلم ګرځي صحابه خدا قرباني کړی دي وی پام کا ابو سفیان بل خبر خلینه ونه باسه کزه دلته ټوټه ټوټه شم غوخه می مارغانو تختی دا قبول له خدای نبی علیہ السلام خپې مبارک تازغه پر خودل دا نشم برداشت کو اجس شهید شو حضرت خبیب رضی الله عنه دا نمبر راوي اشهر حرم کې اغیب قتل نکاو چې غمیاشت تیر شنو بارته وسته خدای نه مخ کې چې کم کور کې د تړلې شوی دی په موږي باندې هغه بیبي وای چې دا د سولې کولو وخت را نږدې شو وی مونږ نه چاړو غوښته چې یو چاړه راکې د نیانو چاړه زه په سنت برابرو وی مونږ ولا چاړه ورکړه وی چاړه لاس کې و وی زما یو ماشوم بچی دی زما خیال نو غرور ورته حضرت خبیب رضی الله عنه په موږي تړلې دی هغه خپل ورسېد حضرت خبیب هغه ماشوم په دې کونډه کېنو او چاړه په لاس کې دوس خزه رستو مسلمانه د خپل بیان کوي و چې ما وکتل چې سړی سره خو چالم لاس کې دا ماشوم هم ورته ورسې چغې مې جوړې کړې چې دا خو زمونږ دشمن له زمونږ بچی په ګوتو ورغی اوس براله دې دلته حلال کړي چغې مې جوړې کړې وی ما ته حضرت خبیب وایي چې ولې وی ما ورته چې دا ماشوم درغې دې راله مړ نه کې ګوروس تاسو ته وایم چې د خبیب د ماشوم په برکت ځان بچکو بچکولې شو کنه شو بچ بالکل بچکول ماشوم به لاس کې نیولې چې کم را نږدې شو بس لالو مې یا ما پرې ده نیک به مدینه منوره ته چا ګوتم نشو وروړي لیکن حضرت خبیب سوی د شریعت اصول باندې عمل دیتا وای وی ما تخپل پیغمبر دا حکم کړی دی چې ماشومان او بوډاګان او خزو ته بالکل په میدان د جنگ کې تعرض نه کوي تر څو چې کوم خزه او کوم بوډا توره پلاس تا ته نه مخامخ شوی ماشوم ته هم غږ نه کوي راشه خورې دا ماشوم دیواله ماشوم یې وته واله کا هغه خزه وی زما د قسم په خدای وی چې د خبیب پلاس کې ما د انګورو غونچک لیدې دی وی دی خو په موږي تړلی او د انګورو پسې کم خوالار او دغه زمانه کې مکه مکرمه کې انګورم نو وی دا نو مگر هغه رزق و چې الله ذوالجلال حضرت مریم له په هغه کوټګۍ کې ورکړو حضرت مریم ته وی د کمې راځي وی د کمې راځي وی دا مال خدای راکوي الله يرزق من يشاء بغیر حساب وی دا ګور غونچک بسر لاس چې دی بوته کلا دی وته مال دی 2 رکعات منځ مقرا کې حضرت خبیب وته 2 رکعات منځ مقرا لراک هغه وته یو ک 2 رکعات منځ 2 رکعات منځ کو ډیر اختصار سره زر بیا قوم ته وی زما په ذهن کې د منځ نه د لذت او د خوان شی بل نشتا خو ارمان ک د منځ مې وګداو نو تاسو به بیا وی چې د مرګ نه یریږي نو په منځ اوږدو لزان خلاصي ځکه مې اختصار سره منځ کو چې ګوره مرګ نه نه یریږم بیا چې کله رسول ته وخېږي یو 2 شیرونه وې یو ټکی وې او یو 2 شیرونه وې یو خو دا هغه دنه आवाज وکړه السلام علیک یا رسول الله اے زما پیغمبر پتا دې زما سلامي آقای نامدار دغه وخت کې جمعات کې ناشته بیا په جړا شو ورته صحابه وی یا رسول الله وی اوس ما ته حضرت جبرئیل راغی او ما ته د خپل مرګري خبیب سلام را ورساو خبیب دی وخت کې په سولې د پاسه تړل شوی دی او شهید کیږي نو یو 2 شعر وی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي بخاری شریف کې دا اشعار شتا
وی اس پروا می نشته که په دې طرف پریوتم او که په دې بل طرف پریوتم، که په شا پریوتم او که په مخه پریوتم، خو چې مسلمان مرم نو په دې مې پروا نشته. وذلك فی ذات الاله وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. وی دا پروا نشته، وی دا د خدای په لار کې زما شهادت نصیب کیږي، او که خدای وغواړي زما په پریکړو ټوټو ټوټو اندامونو کې به خدای برکت پیدا کړي. نبی علیہ السلام یو څو صحابه ولېږل، وی لاړ شئ خبیب به تړلي او هغه راپرانې دیره ویلی، د 40 کسانو پیره ورته ولاړه ده. صحابه کرام رالل، خدای هغوی په سترګو ړانده کړل. چې دوی ورغلل، حضرت خبیب دغسې غریب په سولی کې میخونه په لاسو خپو په سینه ټکوالی شوی براویزان دی، راکوزې کا او په هغه اس د پاسه ځان سره کېنو، اس یې وزغلو. چې هغه د کافرو څوکیداران رالل، صلیب ته وکتل، هغه لرګي ته وکتل، حضرت خبیب نشته. وی خبیب څه شو؟ وی لکه به چا تختولی له منډه کې واپسې. صحابو ځان سره په اس غلو، نو اس چې درون شي منډه نشي والی. کافر واپسې ورور رسېدل، چې ورور رسېدل چې دوی پیښو چې مونږ اوس لاندې کېږو کسان ګڼ دي. حضرت خبیب رضی الله عنه د اس نه کوز کا. هغه وخت کې عیني لیکلي دي شرح د بخاري، هغه وخت کې ځمکه وشلېده او حضرت خبیب پکې دننه لاړ. د دې وجې نه سردار دو جهان هغه ته د بلیع الارض لقب ورکړی دی. کرامت د اولیاوی نشته، مرګ نه پس دا د بخاری نه ثابت کرامت د اولیاو دی. مرګ نه پس ځمکه وشلېده او په هغه ځمکه کې دننه لاړ، کافرو د هغه وجود ته دومره نږدې نشي. رونو